راکنه جواده بچی زما خبره ته غوږ کېږده. نه 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 اصل کې دا خبره نه بچی، سویا ستا د تعلیم مسله ده کنه. ګوره سویا دا تګ راتګ دومره آسان خو نه دی کنه. ته نه 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 ته جواده بچی دا څه شوی؟ نه نه ما ورته ویلي دي. هلو هلو څوک وویل؟ دا خط دی. مبارک دې شه، دا زما اپارټمنټ لیټر دی. ما د نوکري میلاو شوه، زه لیکچراره شوم. شکر دی خدایه. مبارک شه بچی. یار سمره په ساده انداز کې پوهول کې یار ډېر زبردست لیکچر و یار. ما خو په اول ځل داسې لیکچر واورېد. ومې منله یار چې قابلیت جدا شی دی، خو داسې خلک هم ډېر کم میلاوي. ودرېږه جواده، دا خبره مونږ یو ځل فیصله کړې ده. مورې دا زما د شګفتۍ د رښتې خبره ده. او تا ته پته ده چې دا رشته مونږه ماته کړې ده. مورې رښتې دومره په اسانه نه ماتېږي، او بیا د زړونو رښتې. مونږ ته انګور د خدمت دپاره پکار ده. داسې وایه که نه چې تاسو ته د یو نوکرې ضرورت دی، د یو تعلیم یافته انسان نه. جواده اوس د دې خبرو وخت تېر دی. زه کوشش کوم چې دا وخت بیا راولم. جواده جواده